السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی یو ځل بیا CSS څلورم درس سره او څلورم لیکچر ته. پرون ورځ موږ څه ویلي وو؟ پرون ورځ موږ دا شی ویلي وو. زه به دا اوپن کوم نوټپیډ سره او دا به م اوپن کوم. پرون ورځ موږ ګوره د سلیکټرز په اړه باندې خبرې کړې وې چې سلیکټرز څه شی دی او څنګه کار کوي. نو خدای دې وکړي چې سلیکټرز مو مکمل یاد وي، که نه وي مو یاد خیر زه اوس د بیا تکراروم، مشکل نشته ده. سلیکټرز مونږ ویل چې دې ځکه څه شی راځي هغه ته څه ویل کېږي، هغه ته مونږ سلیکټر وایو. فرض مثال H1 زه لیکم، دا زمونږ سره سلیکټر ده او په دې ځکه مونږ ډیکلریشن بلاک سٹارټ کوو. صحیح، ډیکلریشن بلاک سٹارټ کېږي، دا ته ویل کېږي ډیکلریشن بلاک. د دې دننه بیا مونږ څه کوو؟ د دې دننه مونږ ډیکلریشن کوو، یو پراپرټي به ورکوو او بل مونږ څه کوو؟ دې ته ویلیو ورکوو او بیا دا مونږ سپریټ کوو له بل نه. فرض مثال کلر وي، دا پراپرټي ده د H1 او دې ته موږ ویلیو ورکوو چې هر کلر موږ غواړو هغه ورکولی شو. فرض مثال بل د دې فنټ سایز نه او دې ته موږ څه کوو؟ یو دانه ویلیو ورکوو هر یو چې زموږ خوښه وي او بیا د دې نه پس دا سپریټ کوو. بله موږ کولی شو دا شان تللی شو. د لیکلو لپاره څو طریقې وي، مختلفې طریقې. یوه طریقه یې دا وه چې تاسو به داسې وکئ چې دا به دلته کې به سټارټ کوئ، بلاک سټارټ شو، دې دننه تاسو لیکئ همدغه شانتې بیا دا ښکته راولو. بل تاسو کولی شئ چې دا ښکته راولئ، د H1 دا شانتې ولیکئ او یا په یو لاین کې لیکئ. نو دا اوس تاسو باندې ډیپینډ کوي چې هر قسم د تاسو لیکل غواړئ هغه شانتې تاسو دا لیکلی شئ. مختلف قسمه شیزونه مو ویل، کلاس مو ویل او آی ډي مو وویلې. کلاس څه کار کوي؟ کلاس کار دا ده چې موږ کلاس هغه ټایم کې موږ استعمالو چې موږ غواړو د څو ایلیمنټس لپاره یا مختلف ایلیمنټس لپاره هغه کوم کلر یا سټایل ډیزاین چې د هغه موږ اپلای کوو. بیا موږ څه کوو؟ کلاس استعمالو. کلاس به موږ په څه طریقې سره استعمالولو؟ راتللو چې کوم ایلیمنټس موږ په کارو هر ایلیمنټ چې هغه هغه دننه موږ څه لیکل؟ کلاس مو لیکلو. صحیح، او دې ته موږ یو نوم ورکولو. فرض مثال چې هر نوم وي، خیال مو وي نوم باید چې د حروفو سره د دې ډیجټ سره سٹارټ نشي. او بل به تاسو فرض مثال زه ورته وایم چې دا مای یا فرض مثال فرست او زه دا چې زه سپریټ کوم چې دوه شیزونه لیکم دا باید جدا جداونه لیکه، سپیس په مابین کې را نشي. دا به تاسو د دې ډیش ساين سره به سره یو ځای کوئ یا به تاسو انډرسکور دا به یوز کوئ. صحیح ده. فرض مثال دا زما سره فرست هیډینګ ده، نو کوشش به کوئ چې دا سپیس مابین کې دې ته ور نه کوي. او بیا موږ آی ډي ویلې. آی ډي خو ساده طریقه والا چې هر ایلیمنټ ته تاسو غواړئ راشي آی ډي ورکوي، نو بس آی ډي ولیکئ ایکول او آی ډي ته یو نوم ورکوي چې هر نوم ته ورکوي. فرض مثال دلته زه وایم H2 یا هیډینګ 2. صحیح، دې طریقې سره تاسو کولی شئ. بیا موږ د دې تر مابین فرق ویل. فرق کې دا موږ هغه ځکه استعمالو چې یو شی فرض مثال یو ایلیمنټ هغه هر ایلیمنټ وي زموږ په پیج کې یو ځل راځي، هغه دپاره موږ بیا آی ډي استعمالو. او کلاس یو ایلیمنټ چې زموږ سره بار بار راځي لکه پاراګراف او هیډینګ او بټن وغیره چې دا لکه پوټر او دا وغیره ما درته ویل. کولی شو موږ یو کلاس چې د مختلف ایلیمنټس ته ورکو او یا یو ایلیمنټ چې د مختلف کلاسز ولري، دو کلاسز ولري. صحیح ده، زیات کلاسز هم لرلی شي، دا هم موږ وایو. خیر، اوس راځي روان دي. او دا زموږ سره د تیر ورځې درس ځینې خبرې زموږ سره پاتې شولې چې هغه باید موږ وکړو. هغه خبرې زموږ سره څه دي؟ اول خبره زموږ سره کمنټ ده. کمنټ ډېر مؤثره غورځي او ډېر اثر غورځي ستاسو دپاره. یو خبره خدا ده، موږ کمنټ په دې خاطر باندې کوو چې زه غواړم فرض کا زما سره دې ځکه یو دانه ویلیو ده، زه خپل کوډ ریډي بل کوم، نو زه پوهېږم چې دلته کې ما څه کړي دي، نو زه مجبور یم دې ځکه زه هغه وکړم یو کمنټ ورکړم. کمنټ په دې خاطر ورکوم دلته کې زه لیکل کوم تر څو ته پوه شې دې ځکه ما څه وکړل. نو هغه به زه څه طریقې سره کوم. که زه په HTML کې فرض مثال کمنټ کوم دې ځکه ما فرض مثال کلاس ورکړی ده ورته او دې ته کلاس نوم څه ده؟ دې کلاس نوم ده چې سروسز. صحیح، زه دا ګوره سیف کوم او راځم بیرته خپل براوزر ته او زه دا رن کوم. ګورئ دا لیکل بیا نه ده چې هر ځای کې وي ورته کې ګوره کلاس سروسز راغلو، نو دا هېڅ معنا نه ورکوي. په دې خاطر چې خو ما صرف پوهېدو دپاره ځان د پوهولو لپاره یو میسج ورکولو لپاره مالته کې څه لیکل غوښتل. نو دا لیکل چې زه کوم څه طریقې سره به کوم دې دپاره موږ کمنټ ویلی چې تاسو به انګل بریکټ سټارټ کوئ، ایکسکلیمیشن مارک به لګوئ، ډیش او بیا به دلته کې راشئ څه به وکړئ؟
بیا دې کې بیا ډیش او دا انګل بریکټ په پسې باندې کړئ دا چې زه سیو کوم او راشم خپل براوزر ته او دا وګورم تاسو ګورئ زما سره هغه سرویسز نه راغلي او زما سره زما کوډ ریډیبل شو چې دلته کې ما کلاس لګولای د چا د لپاره د سرویسز د لپاره یا پر مثال په نوم ورکړی دا سر همدا شانتي زه غواړم په دوه لپاره نور څور کم پر مثال دا زما سره مین مینیو ده نو صرف تاسو دې کولای شئ چې انګل بریکټ بس سٹارټ کړئ exclamation mark hyphen یا ډیش ته ویل کیږي یا ماینس تاسو چې هر څه ورته وایي صحیح دې کې زه مکمل لیکم چې دا زموږ سره چې دا مین مینیو ده او بیا ډیش دا کلوز کړئ صحیح شو د طریقې سره اوس غواړم فرض کړه دا کوډ د زما سره دوه مینیوګانې ما اخیستې کنه یو را سره سه پزول ده یعنی یو مینیو ده یو مینیو ده وګورئ زه دا صف کوم تاسو ته ګورئ هغه اثر بالکل ته په براوزر کې نشته چې مال ته لیکلي هغه دلته نه راځي خو دلته زما سره کوډ کې موجود ده او زما سره فی الحال دوه مینیوګانې زه مې د یو مینیو څنګه کوم دا زما سره کمنټ شي چې تاسو غواړئ دا ټول کمنټ کړئ ګوره هماغه طریقه تاسو سره کارول شي د سیو کې دا غواړم دا لاین کمنټ کوم نو کنټرول کی د دې لپاره شارټ کټ د په نوٹ پیډ پلس پلس کې ګور زما سره کمنټ شو بل موږ کمنټ کوم یو دا نه کمنټ کیږي تاسو غواړئ ون بلاک کمنټ کې ګور تر شي ایډیټ ته او ایډیټ نه پس دلته کې ګورئ تاسو ته کمنټ ان کمنټ غواړئ چې ون لاین کمنټ کې بلاک کمنټ کې نو سبو کې کنټرول پلس شفټ په تاسو پریس کوئ کیو ورته غواړم چې دا ټول کمنټ کوم خو یو لاین وکنه خو غواړم دا ټول کمنټ سي نو کنټرول شفټ کیو به تاسو د کیبورډ نه پریس کوئ ګوره ټول بلاک زما سره څنګه شولو څومره ډبل بلاک وځه کنټرول شفټ کیو دا زما سره راغلو همدا شانتي غواړم دا ټول ځله کمنټ نو باسم دا څنګه راشه ایډیټ ته او دې ځکه ته لیکلي دي چې کمنټ ان کمنټ د لپاره شارټ کټ نشته بیرته دا ان بلاک کړئ کوم دا شانتي تاسو سره یو لاین وي پر مثال دا لاین زه غواړم کمنټ کوم کنټرول کی می ویل کنټرول شفټ کې چې تاسو دوباره بیرته کیبورډ نه پریس کړئ دا ختميږي او کوم کسان چې ویژوال سټوډیو یوز کوي او یا د سبلایم ټیکس یوز کوي آی تھنک تاسو به صرف پال تک کنټرول دا غره تاسو خو کنټرول بټن به وي او دا د سوالیه علامه چې کوم دی فارورډ سلیش یا دا کومه سوالیه علامه چې دا به تاسو وي د سر داسې کیږي کمنټ کیږي چې هر څومره ته غواړئ بیرته چې کمنټ ختمه بیا کنټرول هغه لاین سلیکټ کا کنټرول دا نه خچې کوم سوالیه یا فارورډ سلیش دا به تاسو وایي نو به تاسو سره دا کمنټ کیږي په دې طریقې سره نو دا مې تل درته نو خودل نو دا اوس موږ سره کمنټ د فرق کوي بیا کمنټ کول که تاسو غواړئ چې په HTML کې کمنټ وکړئ هغه په دې طریقې سره کیږي او که چیرته غواړئ تاسو په CSS کې کمنټ وکړئ فرض کړئ دلته راځم او دې کې زه کمنټ کوم ګوره دې کې زه یو شی لیکم فرض مثال ما سره دا کرلی بریکټس دي یا ځل کوم دلته کې ما ډیکلیریشن بلاک ده دا ما سره ډیکلیریشن بلاک ده نو ذکر راشم دا واخلم او بیا دلته کې تاسو سره ګوره سیم ټو سیم ما شی لیکم خو صرف دا خو ما سره د څه شي فارټ ده دا زما سره د CSS فارټ ده کنه CSS برخه ده لکه موږ د CSS کوډ کوو دا ګوره زه سیو کوم او راځم واپس دلته کې براوزر ته سو دا ګورئ نو دغه طریقې سره ګوره هغه څنګه کیږي کمنټ کیږي خو کمنټ د CSS کمنټ او د HTML کمنټ فرق کوي کله چې تاسو CSS کمنټ کولو هغه په تاسو د طریقې سره نه کوئ د CSS کمنټ چې کله تاسو کولو هغه به تاسو په دې ګوره فارورډ سلیش بیا دغه سټریک ساين او بیا دا فارورډ سلیش د دې تر مابین چې کومي سټریک ساين متاسو لګوي اوس د دې نه تاسو هر څه لیکئ هغه تاسو لیکلای شئ صحیح اوس خیر په حال ما سره د HTML فایل نو مشکل نشته ده خو کبي هم زه غواړم پر مثال ته لیکم چې مای میسج کمنټ بیا زموږ سره یو لاین یا ملټي لاینز کمنټ وي صحیح یو لاین یا ملټي لاین کمنټس یعنی کېدل شي ته یو لاین کې کمنټ وکړي او یا کېدل شي چې ته څومره لاینز کمنټ کول غواړې هغه ته کولای شي یعنی زه غواړم چې 100 لاینز کې کمنټ ولیکم دلته کې میسج ورکم صحیح دلته کې بیا میسج ورکم دلته کې بیا میسج ورکم نو که تاسو چیرته په CSS کې موجود دی هغه به تاسو په دې طریقې سره کوئ چې فارورډ سلیش بیا اسټریک بیا دغه کې تاسو میسج ولګیا او همدا شانتي که تاسو غواړئ چې کلوز کې بیا د اسټریک او فارورډ سلیش سره به تاسو کلوز کوئ صحیح موږ دا ګور ما سره HTML فایل نو چې کله کمنټ کوم خپل په دې طریقې سره کمنټ کیږي صحیح نو تاسو په CSS کې فرض مثال زه یو فایل د توام خلم عملی به درته وخم دا به زه سیو کم او ډیسکټاپ باندې سټایل یا comment.css اوس تاسو ورته ګورئ
ځکه اوس دلته کې کمنټ کوم یا هر ځای کې زه کمنټ کوم نو دا ما سره څنګه راځي هم لیدلو کنټرول کې سره مې څنګه کمنټ کړل ګوره فارورډ سلیش سټریک h1 سټریک د دې سره راغلو همدا شانتي که زه وغواړم د بیرته ختم کنټرول شیفټ کې سره به ختم کوم دلته کې ډېر لیکل کوم فرض مثال د دې کلر د دې سایز د دې بیک ګراوند هسې تاسو ته لیکل کوم صحیح اوس وغواړم چې دا ټول کمنټ کوم ګوري ورته څنګه به کمنټ کېږي دا ټول سلیکټ کړئ تاسو کنټرول کې پریس کړئ دا ګور تاسو سره کمنټ شو اوس طریقې سره کمنټ کېږي خو بلاک نشو دا لاین بای لاین شو کنټرول شیفټ کې صحیح شو زه غواړم بلاک کمنټ واخلم نو راشه ایډیټ ته او دې نه څوک کمنټ کوم کمنټ بلاک کمنټ وګورئ ورته د دې نه سٹارټ شو د دې باندې دا ختم شول نو اصل خبره زمونږ سره دا ده که تاسو چیرته په سی اس اس کې کمنټ کوئ هغه یو لاین وي او که زیات لاین ځکه یو لاین کمنټ کوي فرض مثال فارورډ سلیش په سٹارټ کې سټریک او دلته کې خپل میسج ورکړي ورته چې هر څه میسج هر څه معلومات لیکي بیرته سټریک او د فارورډ سلیش سره بداته کلوز کې کملټي لاین کمنټ هم ته کوي نو دا شانتي به ته فارورډ سلیش سټریک دا به تاسو نه بیا غواړم مخه کوډ کې نه دا به تاسو نه ټول غواړم چې پر مثال دلته شي کړی دلته شي کړی ته به ما ته کوډ کې معلومات راکوي کنه چې دلته کې ما دا شي لیکي دلته کې ما دا شي لیکي نو که دا ته کمنټ نه کی هغه به کار نه کوي هر څومره چې ځلیکه ماستریک فارورډ سلیش سره به دا کلوز کم نو دا دې طریقې سره شو زمون سره سی اس اس د سی اس اس کمنټ او د ایچ ټی ام ایل کمنټ دا ایچ ټی ام ایل کمنټ خو ډیر ساده او اسانه مخکې هم ویلو چې صرف ګوره څه کول دي انګل بریکټ سٹارټ کړئ ایکسکلیمیشن مارک ډیش ډیش یا ماینس ماینس یا هایپن هایپن او د دې کې تاسو خپل میسج چې هر څه لیکل غواړي ورته ورکړئ او بیرته هایپن هایپن انګل بریکټ سره دا کلوز کړئ او دا به تاسو سره د ایچ ټی ام ایل کمنټ شي نو خو دوی چې کمنټ باندې مو سر بیخي خلاص شوی اوسي دا اوس موږ سره کمنټ اوس به د دې نفس راشو ځینې خبرې زموږ سره فائدې کېږي هغه دا دي چې فرض مثال زه راشم په الحال یا به سیف کړم براوزر ته به راشم زه براوزر کې ګورئ دا زموږ سره لیکل دي دې کې موږ سره صرف چې پاتې وو په دې کې زموږ سره یو خبره پاتې وه هغه د لاین هایټ لاین هایټ زه غواړم چې د لاینونو ترمنځ یو فاصله ورکړم صحیح ده د یو ویډیو ځینې ځکه زه درس ډایرکټ در کوم اسانور چې نه وي نو ځینې خبرې فاتې کېږي او باید فاتې نه شي او زه نه غواړم تاسو نه یو شی پټ کړم چې څومره مو یاد وي او ټول تاسو ته ورسوو نو په دې خاطر باندې زه اوس راځم پاراګراف په نوم باندې زه به دلته کې ایلیمنټ واخلم سلیکټر به واخلم او څه به وکړم زه به دلته لاین هایټ لاین هایټ به ورته څومره کم 50 پکسل به کم ورته صحیح دا به زه سیف کړم را به شو خپل فایل ته براوزر به ریفریش کړو نو ګورئ د دې لاینونو ترمنځ فاصله څومره شوله 50 پکسل راغله دا ډېر زیات مهم ده ځکه تاسو غواړئ چې تاسو خط لیکل واضح ښکاره شي لاین ترمنځ فاصله راشي نو تاسو وایي داسې طریقې سره کېږي که دا ما نه ورته ورکړی فرض مثال دا به زه کمنټ کوم ګوره اوس تاسو سیف کړم بیرته راشم براوزر ته تاسو وګورئ جوخ راغلی دي نو که غواړئ چې ورته یو سپیس اندازه ورته ورکړئ دوی تر مابین نو سمپل طریقه دا څومره چې تاسو ضرورت وي هغومره سپیسینګ ته کولی شئ چې د لاینز تر مابین راوړئ پاراګراف کې وي یا نورو ځایونو کې وي هڅه چې تا اخیستې وي هغه ته به بیا سپیسینګ راځي دلته خو بیخي کم شو ځکه دا خو مخکې نه موجود و 30 وکړو به شو براوزر ته تاسو اوس ورته وګورئ وګورئ تر مابین باندې دومره سپیسز راغلل او دا په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې سپیسینګ هم ورته ورکړئ همدا شانتې زه غواړم چې دې ته یو دانه شیډو ورکړم شاته نه سوری غوندې باید راشي دې ته موږ شیډو څنګه ورکوو نو شیډو چې تاسو دې ته ورکول غواړئ ما تیار هیډ ون اخیستی ده پراپرټي او ویلیو خبرې خو مې کړې ده به زه ختم کړم سایز مې ورته اخیستی ده اوس زه څه کوم دې ته زه یو شیډو ورکوم نو چې غواړئ شیډو ورته ورکړئ شیډو طریقه دا ده تاسو به څه وایي ټیکسټ شیډو ده نه SHADOW شیډو او راشه دې ته موږ څلور ویلیوز ورکو اوله ویلیو هوریزونټلی ورکو چې څومره باید راشي صحیح پر مثال 50 او دلته کې به څومره ورکم ورته 30 ورټیکلی شو دلته کې بلر ده بلرنس د فرض مثال ورته به 15 کم او دلته کې براشه مسبو کم یو کلر به ورته ورکم چې هر کلر کې تاسو غواړئ چې دې ته شیډو ورکړئ هغه شیډو به تاسو ورته ورکولی شئ دا به زه سیف کم او بیرته به راشو دلته کې به دا ریفریش کړم ولې وانه اخیستله داسې به وکړم چې دا ټیک شیډو به زه ورته په پکسلز کې ورکړم دا به هم پکسلز کې واخلو دا به ما وکړو
بیا یې مو ونه اخیستلو. نو ګورئ ورته 15 پکسل به ورته د دې د بلرنس هم کو سیب به کو را به شو دلته دا به باره دغه کو خیر وای نه اخیستلو لږ به یې کم کو داسې کار به وکړو چې زه به دا ختم کړم له سره صبر وکړئ دا ټول لیکل درته ختموم چې بیخي تاسو ته واضح شي. هیره به دلته کې به زه H1 واخلم او H1 دننه به موږ څه وکړو ټیکسچر اول به کلر ورکړو کلر به هر قسم ته چې تاسو غواړئ ریډ د فرض مثال ټیکسټ او د شیډو هوریزونټل ویلیو فرض مثال زه ورته ورکوم چې 15 پکسل همدا شانتي به ورته ورکو. څه شي په اخري یعنی پر دې مثال زه به ورته وایم چې 15 پکسل کوشش کوئ دا کامه مه لګوئ صحیح ده که کامه مو لګوله بیا هغه کار نه کوي نو کامه مه لګوئ 15 پکسل دا به ورته څومره کمه دا بل به ورته زه 10 پکسله کم ورټیکلی زیات شو خیر ده لږ به کم کو پر دې مثال 12 به کو یا 10 پکسله به کو او بلرنس به د دې 15 پکسله کو او دې ته به یو کلر ورکو چې هر کلر تاسو په کار وي هغه تاسو ورته ورکولای شئ. بلرنس مطلب د دې د تطواله دا کوم ګلو چې دا کوي دا باید په صحیح حساب سره راشي. نو اوس تاسو کتلای شئ وګورئ ورته څه طریقې سره راغللو ګورئ دلته کې دا د ډیزاین هغه لیکل دي خپل ساده او شاته وګورئ د دې نه یو دنه سورې راغللو زه د دې مشکل درته حل کوم مکمل څور کې ریکارډ سٹارټ ده کنه او ریکارډ زمونږ سره سٹارټ ده چې ریکارډ سٹارټ ده څه کار وکړو زه به دې ته یو دنه کلاس ورکم کلاس هم تیار ورکړی د څه په نامه باندې د کلاس په نامه باندې دا به زه H1 کم او را به شو دلته کې اوس تاسو ورته صرف ګورئ چې تاسو څومره ښایسته راځي کلاس نام چې مونږ کله لګولو ډاټ ساينس به تاسو لګوئ صحیح ده. اوس به داسې وکړو چې دې فنټ سایز به نه ده دا به زه څو کم دا به زه 70 پکسله کم او دا به زه کم ځای ته کم ټیکسټ الاین به کم زه سینټر ته او دې ته به یو کلر هم ورکو سینټر لیفټ نه سینټر او کلر به ورته ورکو کوم یو کلر به ورته ریډ ورکو چې لږ واضح معلومیږي او اوس مو ته شیډ ورکړه ګوره دلته کې د لیکل واضح معلومیږي که زه دا زیاتوم د دې به دا بیخي د کوم تطواله چې دغه بیخي زیاتیږي او بیا به خط لیکل صحیح نه ښکاري. اوس تاسو ورته ګورئ ورته شاته وګورئ دا ګوره زموږ سره خپل لیکل دي او شاته تاسو سورې هم ګورئ شا لیکل غونته سیم ټو سیم راغلی ده که زه دا تاسو ما ته بلرنس دی دا ده که زه دا کموم ګوره زه دا پر مثال 3 ته راورسوم تاسو ورته ګورئ بیخي به دا لیکل شاته چې کوم دی هغه به دې سره یو شان راځي ښکاري ګوره تاسو لوستلی هم شئ او که زه فرض که دغه لیکل ورته لږ دا زه زیاتوم بلرنس پر مثال 15 مې کړلو او داسې به وکړم یو دانه چې دغه کلر به هم زه بدل کړم دا به زه بلیک بلو هر کلر کې تاسو غواړئ هغه ستاسو ضرورت مطابق یا تاسو دماغ او د کریټیویټي باندې هغه لري ډیپند کوي تاسو څومره کریټیو دماغ لري او څومره ښایسته راوستلی شئ. نو ګورئ دا شانتې راغللو زه کوشش کوم دې ته په ماینس کې یو ویلیو ورکړم چې ماینس کې به دا پورته خواته ځي یعنی ورټیکلی دا کنه او دا هوریزونټلی مطلب دا د افقي دغه شانتي په دې سایډ باندې چې کومې داسې افقي او دا شانتي ورټیکلی راځي تاسو اوس ګورئ ورته ګورئ دا فورته لاړلو ورټیکلی ګوره فورته لاړلو که زه اوس هوریزونټلی ماینس کوم دا به دې خواته راځي دې خواته به راځي اوس تاسو ورته ګورئ دا به یو سایډ ته ځي یا دې سایډ یو سایډ ته به ضرور ځي ځکه دا هوریزونټلی حرکت به کوي زه به دا ماینس کم سیب به کم اوس تاسو ورته ګورئ امید لرم دې سایډ ته څنګه وکړو حرکت یې وکړو اوس که دا ورته زیاتوي صحیح دا به څنګه کېږي نور به مخواته ځي د دې ویلیو که ته زیاتوي ګور ورته که زه دا اوس 15 ده او دا زه څو کم دا زه 15 کړم اوس تو ګوره دې ډبل دا به مخواته حرکت وکړي امید لرم نورې مخواته حرکت وکړلو که دې ته بلرنس کم کړي موږ دا ولیکل ورته سره نور هم واضح راښکاره شي او دا به زه بلیک کم دا به او
ډوپلیکیټ نه یار سیف ګوره اوس تاسو ورته وګورئ هغه څومره واضح ښکاري. ګوره دا زما سره دا لیکل دي او شاته بیا ورنه یو بل شیډو هم د دې راغله خپله چې کومه شیډو وه. او تاسو کوشش کوئ چې دا خو ډیزاین سره د کلر ملر ډیر په صحیح طریقې سره انتخابوي یا ښه کلرز ورته ورکوي بلډنس او دا شیزونو ټول خیال په کې ساتي. دا ګوره هوریزونټلی ویلیو د ماینس مثبت دواړو کې ورکولای شي که ماینس مو ورکولو نو یو خپل خو حرکت کوي او ګوره د خواته حرکت کوي که چېرته مو مثبت ورکول به د خواته حرکت کوي. دا ورټیکلی چې دا پلس کې ورکوي لاندې خواته حرکت کوي او که ماینس کې ورکوي بیا پورته خواته سوري راځي. او دا زمونږ سره دی چې بلرنس د دې تطواله ده کمیږي او زیاتیږي او د کلر د شیډو دا کوم شیډو راځي هغه باید په کوم کلر کې ووسیږي. هر کلر کې تاسو غواړئ هغه تاسو ورته ورکولای شئ. دا به زه اورنج کړم را به شو بیرته براوزر ته به ریفریش کوم. وګورئ څومره ښایسته ښکاري څومره زبردست ښکاري. نو بس اوس دا تاسو باندې ډیپینډ کوي شاته بیکګراوند کې مې یو کلر ورګوي باډي باندې نو نور به هم ښایسته او مزیدار ښکارېږي. دا اوس زموږ سره د شیډو خبره دا ځینې شیزونه زمونږ نه پاتې دا مهم دی امپورټنټ په شیډو باندې مې ځکه درته کار وکړو چې موږ اکثره بیا بکس تم که شیډو ورکو همدې طریقې سره ویلیو به ورکو همدا شانتي که نور شیزونه ته موږ شیډو ورکو نو ټول د یوه طریقه راځي. دلته مو دومره سر پې خلاص شوی وي به تاسو ته هلته ډېر زیات اسانه وي نو ډیزاین خو تاسو ډېر زیات کوئ دا مو در سره یاد ساتئ. بل مې درته چې ویل لاین هایټ مې درته ویل د دې لاینونو تر مابین فاصله لاین هایټ چې څومره ته ورکول غواړئ هغومره فاصله به دې ځای کې د دې لاینونو تر مابین راځي او نورې خبرې مو کړې وي. اوس یو بله خبره مونږ کوو هغه د کلرز خبره کوو د څه شي خبره کوو د کلرز خبره کوو چې مونږ د کلرز خبره کوو زه غواړم دا کلرز نه دي په څه طریقې سره مونږ کلرز ځان لپاره انتخابوو یو ټایټل دپاره وغیره شیزونو دپاره مونږ څه طریقې سره کولی شو چې کلرز انتخاب کوو. نو که ته غواړې چې کلرز انتخاب کړې دې لپاره به زه اول داسې کار وکړم چې کمنټ به سټارټ کړم صحیح ده ملټي لاین کمنټ به زه سټارټ کړم او دې ځای کې به زه تاسو سره تفصیلا دا ټولې خبرې وکړم. موږ څو طریقو سره کلر اخیستلی شو. یو خو دا د پری ډیفاینډ کلر نیمز دي چې شی دي پری ډیفاینډ کلر نیمز دي یا سټینډرډ د دې خپل نومونه دي. فرض مثال ریډ ده اورنج ده بلو ده ګرین ده ټومیټو ده ګری دا هر یو کلر چې تاسو غواړئ هغه د نوم موږ ورکو هغه کلر به ورته ځکه اپلای کېدل. یو طریقه زموږ سره دا شو سټینډرډ نیم یا پری ډیفاینډ چې کوم نمونه دي دا زموږ سره موجود دي. آی تھنک چې یو سلو سلور دیش پورې نمونه سلور دیش پورې کلر دا اخیست سپورټ کولای شي. بل نوم چې کوم موږ ورکو او بل خبره زموږ سره چې آر جی بی باندې موږ کولای شو چې ورته ورکو. بل آر جی بی ای دا صحیح. بل زموږ سره هیکس دا هیکزاډیسیمل شي هیکزاډیسیمل باندې موږ ورته ورکو. دا ټول درته وایم چې څنګه کار کوي او څه طریقې سره کیږي. بل زموږ سره ایچ سی ایل ده او بل زموږ سره ایچ سی ایل ای ده ایچ سی ایل ای دا ټول اوس وایو. یو خو همدغه تاسو زده چې څه طریقې سره کیږي یو نوم ورکو هر نوم زموږ یاد وي د کلر هغه کلر نوم ورکو نو کوم الیمنٹ چې موږ ډیزاین غواړو یا کلر ورکول غواړو هغه په هغه باندې په اتومات توګه باندې اپلای کیږي. دا مرغزب بیا نه من شوی ابوالعزم دا ریکارډ کړی و تقریبا د یو 40 منټه ریکارډ خو مې لیکچر ریکارډ کړی چې کله لاړم دلته کې او دا بندو ښه نو بیا هغه ساعتو بس تیر شو په ما باندې نو صحیح. راځو موږ څه کوو آر جی بی مې څنګه لیکلی خاطر خدای دا وګوره آر جی بی او دا هم آر جی بی ای. آر جی بی نه مطلب څه ده آر جی بی کې موږ درې کلر راخلو دیغه یو میکسچر موږ جوړو او هغه چې کوم کلر راځي هغه بس موږ په الیمنٹ باندې اپلای کیږي هر الیمنٹ چې موږ غواړو ورکو. آر جی بی نه مطلب دا ده چې آر جی بی مطلب درې کلرونه کوم کلرونه ریډ صحیح بل گرین کلر صحیح او بل کلر زموږ سره بلو کلر. کوم کلر شو زموږ سره بلو کلر. ښه آر جی بی ای څه معنا ده آر جی بی ای مطلب دا ده چې ریډ کلر دیم راشي گرین کلر به وي او بل بس شوی بلو کلر میکسچر به وي. دې کې ته کولی شي یو ریډ یوز کړي یو ګرین یوز کړي یو بلو یوز کړي یا دواړه مکس کړي یا درې واړه مکس کړي هر څنګه چې ته غواړې. او دې سره یو الفا هم ده ای نه مطلب چې شو الفا څه معنا الفا مطلب دا د اوپیسیټي مطلب چې د شفافیت څنګه درته ولیکم شفافیت.
شفافیت چې ته ویل کیږي پر مثال موږ وایو دا جسم وای شفاف دا نیمه شفاف دا قدر جسم دا شفاف هغه وی چې مکمل رڼا ته نه تیریږي نیمه شفاف نیمه ته نه قدر چې بالکل دغه شان دي څه دي کنه نو دغه اوپیسټی دا اوپیسټی مطلب دا د شفافیت چې دینه نور شیزونه ښکارا شي کنه دا تت شي راشي کنه پوخ راشي نور بلاک کی او ته توای معمولی دا شیزونه ته خیمه ان شاء الله هکزاډیسیمل ترازو هکزاډیسیمل تاسو به باینری او هیګز په پانتونونو کې ویلې وي ان شاء الله که مشکل وخت به د طبيعي واضحه کما باینری زمونږ سره چې د کمپیوټر په دی باندې کار کوي یو 0 ویلیو دا بل ته 1 وای د ته اف او ان ویلیو غانې هم وای سو ورته ویل کیږي اف او ان ورته ویل کیږي صحیح ده چې کله تاسو په دغه کې خبره شوله په څو ورته ویل کیږي الکترونکس ته کله خبره لاړه ده صحیح ده کنه د ته اف ان هم ویل کیږي او د یو بل نوم ماخلي های او لو های او لو ویلیوز هم ورته ویل کیږي صحیح ده یو های دا او زیرو چې د هغه لو ده نو کمپیوټر په چې باندې کار کوي دا په باینری باندې کار کوي خو زمونږ باینری سره کار نشي زمونږ کار چا سره ده له هیک سره ده باینری خو په دریو کې باینری خو 0 او 1 ویلیو شو هیکس چې د زمونږ سره چې شه ده 0 نه سٹارټ کیږي تر 15 پر ویلیو ده خو چې باینری کې زمونږ سره لا سعودي د پر ویلیو نشته ده نو نه پرې موږ په باینری باندې سلور ډیجټس موږ کار وګوره سو ډیجټس کارو پر مثال اوس ما سره دا 0 ده مکمل یہ مطلب 0 شو کدلته کې زه 1 ولګم دا اوس ما سره یو شو اوس دغه مطلب دا اوس 2 دا دوم چې کوم دا 2 معنا ورکړي چې دا آن شي دا دریم آن شي دا څلور معنا ورته ورکړي او چې دا آن شي دا د څه شي معنا ورکړي دا د اتو معنا ورکړي نو ګوره اوس ما سره شری پرس که دغه 2 زما سره آن دی نو یو دا او 2 دا ما سره 3 شول سو شو زما سره اوس زما دا مطلب دا کله چې موږ خپل ویلیو ته لاړ سمپل دا 3 معنا ورکړي چې یو دا او 2 دا د 3 او که زه دا مور کې آن کم دا سلور دي نو 3 او سلور دا زما سره وسوشي دا زما سره وشي صحیح ده کنه همدا شانتي کدام فرض مثال آن کو دا خو زموږ سره اته دي کنه دام چې آن شي اته او سلور 12 او 2 سوارلس او یو زمونږ سره څو کېږي 15 کېږي نو او که ټول 0 شي زمونږ سره غواغاسي هم 0 راځي په همدې طریقې سره دا 0 نه سٹارټ کېږي تر 100 پورې 15 پورې زمونږ سره هیکزا لپاره عدد دي خو نه پورې مونږ کولای شو چې دا په دې کې ولیکو کله چې 10 راځي کله چې 10 راځي 10 ته بیا مونږ څه وایو 10 ته بیا مونږ A وایو یولسو ته بیا مونږ B وایو 12 ته بیا مونږ په هیڅ کې C وایو دا شانتي D او همدا شانتي E همدا شانتي د اخیری کوم 15 ویلو چې د هغه ته F ویل کیږي هغه ته ویل کیږي F ویل کیږي نو همدا شانتي مونږ دغه نه چې همدا په اندازه په همدغه باندې مونږ ورکو په هیکزاډیسیمل چې مونږ کارو په همدغه ویلیوګان نه کارو همدغه اندازه مونږ ورکو په دغه عدد باندې په همدغه ډیجټس باندې په دې خاطر باندې دا شیزونه راځي که تاسو A لیدلې وي F لیدلې وغیرہ شیزونه راځي خدای کې څو شیزونه په دې کې بل خبردار زمونږ سره چې دې کې به تاسو سره اول به دا په هش باندې تاسو سٹارټ کوی او دې تاسو کولای شئ چې 100 ویلیوګانی ورکړئ دې تاسو کولای شئ چې 3 ویلیوګانی ورکړئ څومره ویلیوګانی ورکړئ شپږ یعنی اول کوم دوه چې دې زموږ سره ریډ ده دوهم زموږ سره گرین ده او دا دوه چې اخیری چې زموږ سره ده بلو دي اول دوه د پاره چې د ریډ دوهم زموږ سره گرین او دریم زموږ سره بلو دا د سیم راځي چې کله دریو کې راغلی وي یعنی اول د ریډ د پاره دویم د بلو گرین د پاره او دریم د بلو د پاره کله کله په دریو کې لیکل شوی وي صحیح ده هغه اندازې پر مثال په دریو کې مرکول کیږي فرض کا یو زموږ سره F ده بل زموږ سره C ده او بل زموږ سره D A یا هر یو شی چې هغه راتللی شي په دې طریقې سره او یا پر مثال موږ هیڅ لګو FF شل شو دیر شو یا پر مثال شپږ 50 شو وغیرہ مکس دا شانتي ویلیوګان دي نو موږ هغه سره مکس کو دا ریډ گرین بلو سره مکس کو دي نه یو کلر راځي هغه موږ ورته ورکو بل HCl د زمونږ سره HCl نو مطلب دا هوی H نه هوی د دې S نه سچوریشن د دې ګریواله خړواله د دې او بل چې لایټنس L نو مطلب چې دا لایټنس دا چې اوس هم نه یادوي کنه زه ګوره یو شم نه پټوم چې څومره دي ټول چیزونو باندې باید ځان پوه کړئ تاسو نه یو پروفیشنل ویب ډیولپران جوړول دي نو چې پروفیشنل ویب ډیولپر جوړیږي اته ته کلرز نه معلوم دا ډیره بد ده کني دا مشکل نه دا یاد کا دی باندې ستا کار کیږي بس دا په RGB باندې او هیکس باندې او دی باندې خو خیر خلک د پښتنه کولای شي تا ویب ډیولپمنٹ ویل ته چې کلر راته د HCl سمانه هو نه سمانه سچوریشن چي دي او دا شیزونه چي دي دا باید ستا یاد وي اوس راځي چې ګوره دا بل هوی ده او دا بل سچوریشن شو بل زمونږ سره چې دا لایټنس دا ښه او څنګه کار کوي دا څنګه کار کوي کار داسې ده ګوره اټ کې چې کوم هوی راغی هغه ته خو ته کلر دا ستا کلر شو صحیح ده دا موږ په څه کې ورکو دا موږ په ډیګریز کې ورکو
ډیګري به څونه سٹارټ کیږي 0 نه واخله تر 360 پورې موږ مکمل ډیګري لرو 0 نه تر 360 پورې 0 چې دا زمونږ سره ریډ ده او آی تھنک چې یو سلاو شل زمونږ سره چې دا گرین ده او 240 زمونږ سره چې دا کله فول راشي دا زمونږ سره بیا بلو راځي دا دوی چې غلط شای نه اوسم صحیح دا زمونږ سره چې راځي بلو راځي صحیح ده کنه نو دا شانتي موږ په ډیګریز کې اوس ورته ورکو څه شي کې به ورکو ورته کلر موږ په ډیګریز کې ورکو دلته چې زه کومه ډیګري لیکم هغه به هغه کلر ته اعلان کوي کله چې 0 ولیکم مطلب دا چې ما سور کلر انتخاب کړ کله چې یو سلو لیکم مطلب دا چې ما ریډ کلر انتخاب کړ کله چې 240 ولیکم مطلب دا چې ما کوم کلر انتخاب کړ بلو کلر انتخاب کړ نو هم دې طریقې سره سکیږي تاسو کولای شئ چې کلر نو مرتبر کې خو څه سره ډیګري سره ډیګري ورکوي هغه ته کلر انتخابي او د کلر معنا نو په دې باندې مو سره خلاص شو چې HCl نه مطلب چې د زمونږ سره هوی سچوریشن او لایټنس هوی سچوریشن او لایټنس نو هوی نه موږ څه کوو کلر نیم ورکو کلر بس نه ورکو ډیګریز ورکو دي چې موږ 0 نه واخله تر 360 پورې دي چې به ډیګري ورکوي پر مثال دلته کې لیکي چې 0 لیکي ته 0 لیکي کته 200 یو سره شول لیکي سور مان د گرین مان ورکي 0 لیکي ریډ مان ورکي 270 خو لیکي دا د شي مان ورکي کوم خواته زیاده بلو ته زی به دینه پس موږ څه کوو کولای شي کم زیاته مو ورکي کنه او دینه پس موږ د دې سچوریشن د ګریواله چې کوم شیډ د دې باندې راځي هغه په ست سمره طریقې سره وسی دا موږ چې ورکو دا موږ د 0 نه تر سلو پورې ورکو خدا په تاسو پرسنټیج کې ورکوي څه شي کې ورکوي پرسنټیج کې او لایټنس خو تاسو زمانه خپې زنه چې چشته وای خلا او سپینواله توای صحیح ده کنه به چش نه راځي 0 نه تر سلو پورې تاسو دا هم ورکولای شي 0 ته چې راغلو چې 0 شو مکمل مطلب دا چې مکمل زموږ سره تک تور شو او که چیرته زیاتېدل سمره عمر به د دې لایټنس سره زیاتېږي نو دې طریقې سره اوس موږ راځو همدا پریکټیکل عملی طریقې سره کارو او په دې باندې موږ کار کوو خاصه به اول راشم یو دنه سلیکټر به واخلم سلیکټر د زمونږ سره د څه شي په نامه باندې ډیپ الیمنت به واخلم او ډیپ نفس به زه سو کم دي ته یو دنه کلر ورکم کلر به څه شي ورکم بیک گراوند کلر به ورته ورکم د ډیپ بیک گراوند کلر د څنګه وي د ډیپ بیک گراوند کلر د زمونږ سره گرین شي دا به سیو کم او را بشم ډیپ دا یو کنټینر په هاي سکار کې دي کې مونږ کولای شو چې مختلف قسم ویډیوز چې کوم تاسو غواړئ هغه پکې ور واچوي نو په حال زما سره ډیپ شته او کنه شته زه به دا وګورم ډیپ ډیویژن او کلر وکړو بارډر تاسو ورته خلک کلر ورکوي چې هر څه ورته ورکولای شي دا زموږ سره شته ده ښه چې وو کوم دي ته وزاول بارډر هم واخلم بارډر به ورته واخلم 15 پکسل چې غټ ښکاره شي او سولید دی وي او دا د دې کلر د څنګه وي د دې کلر دی ریډ راشي سیو راځو دیتا دا به زه دغه کوم دا وګوره دا زموږ سره چې ده زموږ سره یو ډیپ ده دې کې وګورئ ډیپ بارډر څنګه راغلو دې طریقې سره راغلو بل زه غواړم چې څه وکړم د دې باډي لپاره یو کلر ورکم باډي لپاره چې یو کلر ورکو نو باډي به واخلو او باډي ته به زه بیک گراوند کلر ورکم بیک گراوند کلر ما ته ویل چې یو خدای را چې موږ خپل څه کوو یو نوم ورکو چې هر نوم ته ورکوي اول طریقه دا ده چې به ورته یو د نوم سره ورکا نیم ورکو ازم دلته کې سپیلینګ تم نه د خیال کنه مونږ سپیلینګ کې غلطي کوو نو بس بیا مشکل جوړیږي دلته کې مو سپیلینګ کې غلطي کړې ده نو ریس مشکل هم نشته تا زه لږ تعلیم وکړ دا ویډیو لږ درس وګر شولو زه مې درس وګد نشي نو دا اوس تاسو ګورئ زه به دا ریفریش کم تعلیم تاسو نه کوي خو آرام کار وکړئ اوس ورته وګورئ زمونږ سره زمونږ چې کوم بیک گراوند د دې ویب پیج هغه زمونږ سره اورنج راغلو د ډیپ بیک گراوند کو هغه زمونږ سره گرین راغلو او دا د طریقې سره راغلو اوله طریقه زمونږ سره چې د کلر ورکول لپاره هغه دا و چې موږ پری ډیفاین کوم کلر نیمز دی هغه ورته ورکو په دې طریقې سره دا راځي
دوهم زمونږ سره طریقه ده چې موږ RGB یوز کوو. چې یوز کوو RGB ریډ گرین بلو دا درې وړه ویډیوګانې راخلو او د یو دانه کلر یوز کوو. دا داسې ده چې فرض کا زه به دا 255 پورې میکسیمم ویډیو ورکولی شم، دا به هم 0 کم او دا به هم 0 کم. مطلب دا چې دا ټول څنګه واخله سور راته واخله او دغه دواړه ویډیوګانې ما څنګه کړې 0 مې کړې. نو راشه وګوره چې رښتیا هم داسې ده که نه ده. خو بالکل همدا شان دی. دا اوس زموږ سره دا سور شولو که دا زه ورته څنګه کم دا زه 0 کم او دا 255 کم ګوره چې دې باندې مو سره خلاص شي. څه ګورئ مکمل ګرین شو. همدا شان دي که دا بل ورته واخلم دا 0 کم او دا موږ 255 کو. نن دي کې به د فیمل مزي وي هغوی کلر سره لږ بلد وي. موږ ته کلر څه معلوم دي کلر نه موږ ته څه معلوم دي. خو سټینډرډ کوشش به کوئ چې هر کلر تاسو یوز کوئ په ویب ډیولپمنټ کې. زما درته نصیحت دا ده چې تاسو به په پاخه کلرونه نه اخلئ، ډېر خام تت کلر یوز کوئ، خام کلر یوز کوئ. دا اوس ورسونه بد راځي نو پوخ کلر ډېر مه یوز کوئ. صحیح ده. اوس موږ داسې کوو چې میکسچر جوړو. لږ ویډیو د دې راخلو پر مثال 120 به دا کم، همدا شان 240 به دا کو او یو 50 به سلويخ به دا امر واچو. صحیح ده. اوس تاسو غوډینم یو کلر زمونږ سره جنریټ شي جوړ شي وګوره دا شانتي کلر راغلو. لږ پکې دا کلر موږ زیات کړی دا ګوره دا موږ زیات کړی ځکه دا کلر زیات پکې راغلو اثرات. که دا زه کم دا زه 9 سلته کم اوس ګوره دا بل کم راشي دا بل کلر به ورسره میک شي او دا زموږ سره کم شولو. نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې RGB کلر یوز کړئ. ها دا خو باندې خو پوه شو RGB باندې. دا RGB چې ده RGB ته ګوره دا شی ده. دلته راځم RGB A ورکوم. RGB کلر همدغه حساب ده چې زه پر مثال یو ویډیو اخلم د چا دپاره، یو ویډیو اخلم د دې دپاره، بل ویډیو به واخلم د دې ګرین دپاره او بل ویډیو به واخلم د بلو دپاره. اوس زموږ سره دی کې الفا ده. الفا لپاره تاسو ویډیو له 0.0 نه واخله تر څو پورې ورکولی شئ 1.0 پورې. خیر موږ خو 0 نه لیکو خو که ایگزام کې مې راوړی تاسو به دا انتخاب وایي چې 0.0 نه تر 1.0 پورې ایگزام کې دومره ویډیو موږ ورکولای شو. که 0.0 مو ورکړه دا مکمل شفاف شو، یعنی 0 ویډیو موږ ورکړه 0 ورسره نه لیکو. صحیح ده. مطلب دا ده چې دا مکمل شفاف کهلان یو بالکل لا جسم مکمل تر نه ښکارا شي. وګوره هغه شاته چې کوم بیک ګراوند هغه مکمل توګه باندې ښکارا شولو. خو موږ خدا شان دي نه غواړو کنه. موږ څنګه غواړو؟ موږ غواړو چې لږ دی ونه ښکارا شي او ډېر دی نه ښکارېږي. نو چې ته ډېر نه غواړې لږ غواړې دې لپاره به ته څه کوې؟ دا سچوریشن به ورته زیاتوا. ها ورته ګوره اوپیسټي به د اوپیسټي یادوم ترانسپیرنسي چې دی کوم موجود ده دا به څنګه کم ګوره. اوس ورته دا چې د اضافه کم ګوره دا به لږ رو زیاتېږي لږ به خړوالی پکې راشي. ګوره ورته اوس کلر به زموږ لږ واخلئ. وای نه اخیستلو ولې وانه اخیستو دا کلر ما زیات کړی ده. زه به داسې وکړم چې دا ریډ به ورته زیات کړم 150 دا به زه 100 واخلم. اوس تاسو ورته ګورئ سیف شو. براوزر ته ځو ښه دا به لږ نور هم اضافه کو څو به کو 6 به کو او دلته به اوس راشو ډیب وانه اخیستو که نه چې ډیب وانه اخیستلو دې سره به داسې وکړو 0.8 او کلر مو ته سوروالی زیات کړی. شاده سی وکم چې زه به د هډ 1 دپاره دلته کې به زه راشم دلته کې به زه هډ 1 واخلم. تاسو اوس ورته ګورئ دا مې هډ 1 کړلو او دا کلر مې د هغه دپاره واخیستلو باډر هر څه مې ورته ورکړي دي. دلته کې به راشم اوس تاسو هډ 1 ته ګورئ دا ګوره دا زما سره هډ 1 شولو. صحیح ده. اول به زه داسې کار وکړم زموږ سره دا 2 کلر دي دا یو کلر به زه بیخي ختم کړم د دې باډي چې کوم کلر دا به زه ختم کړم دا به زه کمنټ کړم ځان سره. اوس به دا سیو کړم اوس به راشم دلته کې تاسو ګورئ دا شانتي شولو. د بارډر کلر وانه اخیستلو د بیک ګراوند ته به هم موږ یو RGB کلر ورکو. د RGB کلر شو ولې نه اخلي H1 border background. Oh my god دلته کې دا کاوس موږ نه ده بند کړی یار. صحیح شو که نه؟ وګوره نو بیک ګراوند ته موږ څه وکړو یو کلر دی واخیستلو. همدا شانتي به اوس کوشش وکړو چې بیرته هم دې ته دوباره کلر ورکړو کنټرول شفټ کې چې دا مسله وه که نه وه. سیف او دا به راخلو دوباره
وګورئ ورته اوس ګوره دا خامواله کړه نه لا تر اوسه پرې زه غواړم چې دا لږ نورم خام شي یعنی شاته بیک ګراوند ونخکاره شي دا ویډیو به زه کم 2 ته زره رسوم 0.2 تاسو اوس وته ګورئ شاته کلر به پکې راخکاره کیږي امید لرم هغه کلر څومره واضح پکې راخکاره شول همدا شان دي کولای شي دا تاسو دې ډیپ تم افلای کړئ خیر ما مشکل دغه و چې موږ هلته کې شي نه وکړی موږ بریکټ نو ورپسې بند کړی وګوره ورته شاته کلر پکې راخکاره شو د سور کلر خو شاته بیک ګراوند پکې ښکاری دا دلته موږ اوپیسټی ورکړه شفافیت مو ورته ورکړلو کدا زه زیاتوم ګوره بیک ګراوند کلر به عمر ورکی بیا نه ښکارا کیږي وګوره سورواله داخلي شاته بیک ګراوند هم دی راخکاره کوي همدا شانتي که زه راشم تاسو ته به زه هغه وخت دا ډیر خو واضح کړی شم چې زه کله یو دانه ایمیج واخلم په باډي کې باډي تر اوسه موضوع بیک ګراوند ایمیج واخلم سو واخلم بیک ګراوند ایمیج واخلم URL دې کوم URL چې دا واخلو او دلته کې به کوټس کې یا سنگل کوټس کې یا ډبل کوټس کې ولې اول به ډبل کوټس باندې ټرای وکړو پات به ورکې وته د پکچر چې هر ځای کې تاسو پکچر وي فرق دلته کې مې پکچر یې خو کوم ځای کې مې خو 2 نشته دا چې به کوم ځای دې کې یو پکچر راوړم ویب دلته هم نشته HTML فل کورس پرګه دا پکچر به زه واخلم دا یا دا هر یو چې دا دواړه برا کافي کم کنټرول دا کنټرول سی ډیسکټاپ باندې مزه دا فیسټ کم صحیح شو دا زما سره پکچر شوی 3 او 2 په نامه باندې فر مثال دا 3 به زاول راخلم بیک ګراوند کې به ورکم ورته جی پی جی وکنه زمونږ سره جی پی جی بیک ګراوند کې پکچر څنګه راوړو دا موږ سبا وایو بیک ګراوند باندې زموږ مکمل درس اوس خیر تاسو هغه مکوئ صرف تاسو زه په اوپیسټی باندې پوي کوم چې اوپیسټی موږ ته کوم ټیم کې کار کوي کله موږ مینیو اخلو که تاسو خیال کړئ کله موږ یو فورم اخلو او فورم د شفاف دومره یو خیستره غلې وي چې ګوره دا غلطه د موږ ته فورم ښکاری او شاته بیک ګراوند کې چې کوم ماکس لګیدلی و هغه راته ترې نه ښکاری یعنی دومره خیسته او شفاف راغلی تاسو به دا اوس د شیشه پکې لګولې کې شي پکې لګولې ولته شیشه نه لګولې همدا شانتي اوپیسټی ورته اخلي تاسو ته بچدا فورم نه شاته چې هر څه بیک ګراوند کې موجود وي هغه بخکاره کیږي دلته مینیو د مینیو نه شاته د بیک ګراوند مخ کړه کیږي زه به تاسو ته پروجیکټس کې درکوم نه ټول شي راځي روان دي نو په دې خاطر باندې زه تاسو کوشش کوم چې لږ مخفي پوي کم او سر مو په خلاصي زه به 3.3 او ایکستنشن باندې دي ضرور لګوي دا ول لګو دا به سیف کو او را به شو خدای دوی چې پکچر زموږ سره راغلوي پکچر زموږ سره راغللو وګورئ اوس به دې طریقې سره کوم چې دې سایز به زه دغه کم بیک ګراوند بارا بیک ګراوند نه پوهیږم موږ سره کندهار ډېر زیات کسان چې څه وجه کېدلی شي دا فیسبوک ګروپس کې زیات شیر شوي وو که دوی فعاله زیات دي تعلیم ته ډېر زیاته مخه کړې ده که څه وجه خو راتللی شي دا به زه کور کړم نو زه اوس کندهاري لهجې سره لږ لږه مخته شوی یم صحیح وګورئ خیال مو بنئ ورته خیال مو الته چې تاسو دې کې ګورئ چې لیکلي دي پنسلز ګوره شاته ونه پنسلز ښکاري صحیح ده یو شفافیت ګورئ دې ځای شفافیت دې ته ویل کیږي کلر مې دې ته مور کړی دا همداشان د مینیو د ډیپ د چې هر څه دې د نن بیا موږ ډیپ کې به ډېرې کیسې دي دا به کوو راځي به موږ ډیپ اخلو به دغه سیکشن اخلو مینیو اخلو همداشان دې موږ فورم اخلو ټیبل به اخلو ګوره ټیبل ته زه یو کلر هم ورکوم او شاته چې کوم زمونږ سره پکچر ده هغه هم ورنه ښکاره کیږي که زه څومره کموم دا ویډیو یا زیاتوم هغه به هغه خیسته او مزیدار ښکاره کیږي ګوره لکه شیشه اوس به داسې ښکاري شاته وګورئ بیخي واضح راښکاره شول دا بیخي واضح راښکاره شو شاته وګوره انا هغه کم پکچر چې دا هغه هم نه ښکاره کیږي نو دا به اوپیسټی او که څومره دې ته موږ دا ویډیو زیاتو هغه به هغه ورنه پټیږي بیا به نه ښکاره کیږي صحیح صفه به نه ښکاره کیږي نو ته خپل ضرورت مطابق کوم کسٹمر ضرورت چې دی ریکوایرمنت چې دی هغه ته ګوري اشانتي به تاسو ورته برابر ویا دا وګوره اوس پکې دومره ساده نه ښکاری او مخکې واضح ښکارېدلو دا موږ یو فورم اخلو دلته کې یا به دې کې مینیو اخلو یا وغیرہ لیکل شي زونه موږ اخلو موږ غواړو چې ساته ونه زموږ سره پکچر وغیرہ شي زونه چې هغه ښکار شي د لپاره موږ اوپیسټی یا الفا اخلو نو دینه خو نور کو
چا واضح ویل نو زه خو نه پوهېږم زه څنګه نور تشریح کوم دومره مې د وسه نو خدای دې وکړي چې پریکټس پې وکړي هغه پوه نه شوې خیر بیا به مې درته وایم بیا به مې درته وایم خو مهم دا یو شی چې مهم وي امپورټنټ وي زیات رولز لوبوي زموږ په ډیزاین کې په ویب ډیولپمنټ کې په هغه باندې زه ته زیات کار کوم RGB صرف سمپل ساده کلر ده RGB کې موږ په اخره کې څه ورکو ورسره الفا یا اوپیسټي چې کوم د دې لپاره موږ ورکو زیرو بیخي زموږ سره شفاف یعنی مکمل هغه سکرین موږ سره بیا ښکاره کیږي بیخي کلر نه اخلي او چې څومره موږ ویلیو زیاتو هغه کې دا تیږي او شاته شاپې د دې بیا ختميږي بل برا شو موږ څه شي ته HCL مغه کولای شي چې پر مثال کلر ورکول غواړي زه به د څه کوم دا ډیپ ته کلر ورکوم خو د څه شي په واسطه باندې ورکوم د HCL په واسطه باندې ورته ورکوم د څه په واسطه HCL همدغه طریقې سره کیږي اول به تاسو ډیګري اخلي ډیر مخکې نظم ده بس صحیح ده اول به ډیګري اخلي چې هر څومره ډیګري تاسو په کار وي نو 145 نه مطلب دا چې دا به گرین شي دې لپاره سچوریشن 0 نه تر 100 پورې ورکولای شي زه به اوسمره کم د 80% کم ورته پرسنټیج سره او بل اوس خاصم پوه شو او د دې لایټنس ته څومره روخانه ده پر مثال دا د 100% روخانه وي زمونږ سره څومره دی روخانواله ده او بل دې ته زه څه کوم او دې کې کوم سره الفا نشته ده سمپل کلر درا شام دې کې تاسو ورته وګورئ دی یو کلر اخیسته وي دا یو کلر یو اخیستلو سپینواله یو ګره خړواله پکې بيخي زیات شولو دا انده 80% ده دا به څومره کم دا به شلو ترولم او دا به تاسو ولري ویلی برته بيخي واضح شي دا څه کار کوي دا نه اخیستلو زکه دا زیات ده دا به موږ ډیر شو او دا به زلک اضافه کم 50 ته کم دا سچوریشن دی اوس تاسو ګورئ شنواله پکې اضافه شولو نو هم دې طریقې سره تاسو درې ویلیوګانې چې هر ویلیو تاسو ورکول غواړئ اس طریقې سره تاسو ورته ورکولای شئ دا درې ویلیوګانې شوي اول اچ د هوی د پاره یعنی د کلر د پاره څه شي د پاره کلر د پاره کوم کلر چې اخلي د دې سچوریشن دا او د دې لایټنس د زمون سره د دې لایټنس دا دې طریقې سره دغه کیږي بل زمون سره خبره د څه شو بل خبره زموږ سره HCL ده همغه الفا ویلیو یعنی اوس ترانسپیرنسي بده کې نشته ده بالکل ترانسپیرنت نه غوړه دا شاته بالکل بیک ګراوند نه ترنه ښکاري مکمل پټ کړی ده زه وایم چې دا پکچرونه شاته ښکارا شي چې پکچرونه شاته ښکارا کول غواړي نو بس سره پراشه دي چې وسره HCL مې اوس واغستل غوړ هاي مې لګولو او دي چې بوز دي ویلیو ورکم 1.1 تاسو سو غوري مکمل بونهغه چې کوم سکرین دا بونه راښکارا شي خیال مو ورته وګوره شاته ون سکرین چې کوم دا پکچر دا ورلاسم خارج دي چې ګوره فینس لیکل یغه هم راخاره شول نو ګدا ته فرض کا هډ 1 ته ور کړی وي پټر ته ور کړی وي هډر ته ور کړی مینوس ته ور کړی وي نو ټول چې کوم په بیک ګراوند کې څه شوی هغه ورنه ښکارا کیږي کله زیاتیږي نو تطواله به هم سره زیاتیږي دا بل پټیږي دا شانتي ومنه دلو دا کلر سره اضافه شولو نو دا غزماز دا تر دې طریقې پورې چې زه تاسو ته کلر زوخه مو کلر توازیح کم دا زمونږ سره د کلر طریقه وا یعنی لار شی وګورئ ک په بل ځکه چیرته ټول کلر دا شان تشریشي کوم شی ما بریخي ما ته وایي زه بیا هم درته دوباره وایم صحیح چې هر یو شی ما په بریخي او د کلرز کې چې کله تاسو څنګه کولای خپل ویب سټ ته ورکې په کومه طریقې سره صحیح ده کنه دا کلر د لپاره مې ته ویب سټ خو د شاید ځینو کسانو مخکینی ویډیوز نه وی کتلی بیا وګورئ کلر د لپاره تاسو به کلر د کوم ځای نه راخلئ د کلر هند په نوم باندې یو دنه ویب سټ ده colorhunt.co.com نه .co .com کې بیا بل ویب سټ ته ځي colorhunt colorhunt.co دا تاسو پریس کړئ او د دې کې تاسو کولای شئ چې د هر څه لپاره ګوره دا کلر نیو کلرز دادي د شندرا شي سکرولینګ وکړئ سکرول ډاون کړئ اف کړئ کوم کلر تاسو خوښوي هغه تاسو راخستلای شئ پاپولر مشهور کلر نه دادي کور راځي ته لایټ کلر غواړي دادي لایټ کلر ماته چې تاسو کوښښ کوئ استعمالوي د لایټ کلر دي ډارک کلر تیار کلر چې اسمه نو ورسره لګيږي نو همدا شان دي تاسو کولای شئ چې کوم قسم کلر تاسو په کار وي هغه راخلي پس کدي نه زما یو کلر په کار ده دې کې مې کوم په دا کلر په کار نو بس دا کوډ نه دی کوم چې هیکزاډیسیمل کوډ دا را کاپی کا اعلان دی راشه دي چې وګوره دا د دې کې دا کلر د پکاره دا کلر د پکاره ټول درته درکوي RGB کې د کلر پکاره دا د دې کې د RGB نوم درکول شي را کاپی کې ورته دا کلر زما پکاره د ټول دا کوډ را کاپی کوم را کاپی به کمره بشم خپل ټیکس ایډیټر ته او سشت دا ورکول غوړي دا زه غوړم چې هم دغه ټیپ ته ورکم ټول وی او د کې وزدا خدا بیا موږ څه کو هیکس کې دا به ختمو کنه ساده سمپل او هیڅ په مخ کې ولګوي هیڅ په مخ کې ولګوي بس ساده سمپل د دې طریقې سره لیکل کېږي د لیکلو طریقه را کوم کلر وګوره اډیب دا کلر واخلو چې کوم کلر ما غزنه راخسته دی یو طریقه شو او بل ته کولای شي چې سر راوخلې د RGB راوخلې د ځکه د پر مثال دا کلر ما په کار راځي چې وینه بس د درې وړ ویډیو ګان دي سره کافي کا سمپل
چې هر قسم کلر وګورئ ته غواړئ هغه د ځکه پیدا کولای شي نو چې بیا باندې ونه کوي چې زموږ خدا ندي دا یا نه پوهیږو نو RGB دا ورواخله سیف کا دلته کې راشه خپل ویب سټ ته نه ریفرش کا دا شو تاسو راغه کل نور وښویا خدای دې وکړي چې سر مو پرې خلاص شوی نو ما مړی نه خورلې بیا نه لاړه مړی خرمشاتو بجو پورې مړی وي ساری وخوړلو نو خدای دې وکړي چې درس یاد کړئ دغه شی زموږ لپاره په کار نه بس صرف چې تاسو سبق یاد کړئ یو دوه ټکي مو یاد کړل بس تا RGB او پیژندل RGB دی او پیژندل HCL دی او پیژندل هیکساډیسیمل دی او پیژندل کمنټ کول دی او پیژندل نو شکر وباسئ چې دومره شیزونه تاسو پروژه کې یادوي پروژه کې څوک سبقونه چیرته وایي